عزتمند مسلمانان ورونو د سر د وختو په باره کې هم شریعت واضح هدایات موجود دي. د هغې لحاظ هر مسلمان له پکار دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم طور باندې اوږده ویښتان مبارک ساتل چې اکثر به د غوږونو د پوسکو پورې وو او کله به د دې نه هم لاندې وو. د حج یا د عمرې په موقع باندې به یې ویښتان کټ کول او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز عمل نه دومره ثابته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ویښته ساتل نو ټول به یې ساتل او چې کله به یې کټ کول نو بیا به یې ټول برابر کټ کول. داسې به نه و چې څه حصه به یې خرولې وه او څه به یې فریښې وه، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قزع نه منع فرمایلې ده. مثلا ځینې ویښتان فریښودل او ځینې کټ کول د دې نه یې منع فرمایلې ده. او علماء د دې حدیث نه دا خبره ثابت کړې ده چې څه ویښتان واړه کول او څه غټ ساتل دا جایز نه دي. لکه څنګه چې د نن سبا فیشن دی چې شاته واړه وي او مخې ته غټ وي، یا سیډونو ته واړه وي او دغه رنګ منځ کې غټ وي. په دې کې خو یو د قزع غونډه کې خرابي ده او بل په دې کې د غیر قومونو سره مشابهت دی چې په هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې الفاظو سره زورونه ورکړې ده: من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د کوم قوم سره مشابهت اختیار کړي هغه به د هغوی نه شمارلی کېږي. مګر ډېر د افسوس خبره ده چې دغه د غیر قومونو طریقه موږ ته ډېر زیاته خوښه ده. په شمار به یو دوه درې کسان وي چې هغوی به د ویښتو په باره کې د شرعي احکاماتو پابند وي. ګنې نن سبا خو انګریزي ویښتان عام دي، ټوپۍ غایبې دي، په سرور باندې انګریز توپ غالب شوی دی. د ماشومانو نه واخله تر غټو پورې هر انسان په نظر راځي چې هغوی د انګریزانو ویښتان فریښي دي. دا د هغوی یو شوق جوړ شوی دی او په سنتو باندې د عمل کولو چېرته ورته خیال نه راځي چې آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلې ده. انسان نه پکار دی چې داسې ویښته پرېږدي چې هغه د شریعت موافق وي.